خبرونو سرټکي مو کندهار د طالبانو د واک په مرکز کې چاودنه. نن سهار د کندهار یو چاودنې شاهد وو. د دې ولایت اوسېدونکي وایي چې له چاودنې وروسته د پېښې په سیمه کې د ډزو غږونه هم اورېدل کېدل، خو طالبان وایي چې په پخواني او ضرور نظامي تجهیزاتو چاودنه کړې او څو طالبان ټپیان شوي هم دي. موږ نه غواړو د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې په هیڅ ډول په هیڅ بڼه او هیڅ لارې د طالبانو لاسته ورشي. بشري مرستو ته د طالبانو په لاسرسي اندېښنې. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې طالبانو ته د امریکا د مرستو د بشري لاسرسي د مخنیوي د طرحې ارزونه کړې ده، خو طالبان بیا له دې پرېکړې حیران شوي دي. علني قصاص ته د طالبانو ورګرځېدل. طالبانو اعلان کړی چې سبا جمعه په 3 کسان په نیمروز او بادغیس کې قصاص کړي. او د مذاکرې په وړاندې د تعرفو ځنډول. ټرمپ وایي هغه هیوادونه چې غواړي مذاکره وکړي پر دوی د درنې تعرفې وځنډول شي. سلام، وخت مو پخیر. نن پنجشنبه 21 د ورځې چې برابرېږي 10 د اپریل. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. ځایي سرچینو نن پنجشنبې سهار مهال د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ ته څیرمه د زورورې چاودنې خبر ورکړی. په ورته وخت کې د کندهار یو اوسېدونکي د چاودنې ویډیو استولې او مو په خپلواکه توګه ویډیو نشي تاییدولی. د کندهار اوسېدونکو په وینا د چاودنې له غږ وروسته پېښې په سیمه کې د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. په کندهار کې د طالبانو پولیسو هم چاودنه تایید کړې، خو ویلي دي چې دا چاودنه د دې ولایت د امنیه قومندانۍ د مخدره توکو پر ضد د مبارزې څانګې مخته شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د پولیسو ویان زیاته کړې چې د چاودنې لامل په یو کانټینیټر کې د پاتې شویو زړو مهماتو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. طالبانو ویلي دي چې په دې برید کې د دوی یو شمېر غړي ټپیان شوي هم دي، خو د ټپیانو شمېر په اړه دقیق معلومات نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سویل کې د کندهار طالبانو واک د مرکز په توګه پیژندل کیږي او طالبانو مشر هم له همدې ولایت څخه افغانستان اداره کوي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس په هغه ناسته کې چې د طالبانو د امریکا د مرستو د بشري لاسرسي د مخنیوي د طرحې د څېړنې لپاره جوړه شوې وه. د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالرونه باید د ترهګرو لاسته ورنشي. له بلې خوا د امریکا د کانګرس غړی ټیم بورډ چې دا طرحه وړاندې کړې یا د ناستې کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید ډاډ ترلاسه کړي چې هر ډول مرسته مالي وي که مادي وي د افغانستان ترهګرو ته نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مالي ادارې مرستیال محمد نعیم د امریکا د وروستیو اقداماتو په غبرګون کې په تلویحي ډول ویلي دي چې دا ډول ګامونه د دوی لپاره تعجب وړ دي. د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان دننه د امریکا د مالي مرستو د ترلاسه کولو په اړه د پراخو اندېښنو له امله د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس برایان ماسک په یوې ځانګړې ناستې کې چې د طالبانو ته د امریکا د مرستو د بشپړ لاسرسي مخنیوي لپاره جوړه شوې وه وویل چې د امریکا مالیه ورکوونکو ډالرونه باید د ترهګرو لاسته ورنشي. موږ له طالبانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لرو. هغوی یوه ترهګره ډله ده. دا پالیسي د دې لپاره ده چې نور هیوادونه او ادارې د طالبانو له ملاتړ څخه وګرځوو. موږ نه غواړو د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې په هیڅ ډول په هیڅ بڼه او هیڅ لارې د طالبانو لاسته ورشي. همداراز د امریکا د کانګرس غړی او د دې طرحې وړاندې کوونکی ټیم بورډ شیټ هم په همدې ناسته کې ټینګار وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ مرسته که مالي وي که مادي د افغانستان ترهګرو ته نه رسیږي. د 2021 کال د ډسمبر راهیسې ښاغلی رئیس متحده ایالاتو له 15 میلیارډو ډالرو څخه ډېرې نغدي پیسې کابل ته لیږلي دي. دا پیسې طالبانو مالیه کړي او غلا کړي دي، خو موږ بیا هم مرستې روانې ساتلي دي. دا باید بې له ځنډه پای ته ورسیږي. وزارت باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ ډول مرسته ترهګرو ته نه رسیږي. تر دې وړاندې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د طالبانو لخوا د مرستو د احتمالي ناوړه استفادې له امله د خوړو د مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان یو ترهګره ډله بللې او ټینګار یې وکړ چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او د مرستو د ویش بهیر کې د طالبانو د دوامداره لاسوهنې له امله شوې ده.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد نعیم د امریکا لخوا د بشري مرستو د ځنډېدو په اړه په تلویحي ډول غبرګون ښودلی او پر ایکس پاڼې په یو یادښت کې وویل چې دا ډول اقدامات د طالبانو لپاره د تعجب وړ دي. له بلې خوا یو شمېر افغانان له امریکا غواړي چې د افغانستان خلک په دې سخت اقتصادي وضعیت کې یوازې پرې نږدي او د یوې خوندي او اغېزمنې لارې د بشري مرستو ته دوام ورکړي. کمک‌های جهانی خصوصا از امریکا که لطفاً خواهشاً کمک‌های خود قطع نکنه، به خاطر که مردم افغانستان بسیار بیچاره است. مردم افغانستان بسیار به کمک ضرورت داره. د ملګري ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 23 میلیونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر سیاسي فعالان ټینګار کوي چې د مرستو په ویش کې د طالبانو لاسوهنه د بشري مرستو بهیر زیانمن کړی دی. خلک له نړیوالو ادارو او ملګري ملتونو غوښتنه کوي چې د افغانستان ولس له پامه ونه غورځوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون راپور ورکړی چې طالبان به د جمعې په ورځ په نیمروز او بادغیس ولایتونو کې 3 کسانو ته قصاص سزا ورکړي. په ورته وخت کې سیمه ییزو سرچینو امو ته ویلي چې طالبانو په دواړو ولایتو کې له حکومتي چارواکو او ځایي اوسېدونکو څخه غوښتي چې د قصاص د حکم د اجرا په مراسم کې ګډون وکړي. سرچینو زیاته کړې چې طالبان خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کامرې او زیرکو تلیفونونو له راوړلو څخه ډډه وکړي. طالبانو د تیرو 3 کلونو کې په مقرر ډول په عام محضر کې د نړیوالو او بشري حقوقو د ادارو لشکاره غوندونو او اعتراضاتو سره سره د بدني سزاګانو حکمونه اجرا کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې د معلوماتو له مخې په 1303 کال کې د 26 ولایتو څخه 80 ښځو ګډون او 455 کسان په درو وهل شوي دي. د بشري حقوقو فعالان مخکې خبرداری ورکړی و چې طالبان بیرته د خپلې لومړنۍ دورې پالیسۍ ته راستانه شوي دي. د هیواد یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت سرپرست د هغو څرګندونو په ځواب کې چې غیر مسلمانان یې په خپل تعبیر سره د چارپایان بللي وه وایي چې د طالبانو د کابینې د دې غړي څرګندونې د افراطیت او د اسلامي اصولو او ارزښتونو خلاف دي. خالد حنفي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت سرپرست دی په یو غږیز بیان کې د طالبانو تر ادارې لاندې له ملي تلویزیون څخه خپور شوی چې په ناستې کې غیر مسلمانان چارپایان خطابوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی وروستي څرګندونو ته غبرګونونه آنها مثل چارپای واری هستند، عقیده و نظریه خلاف از شریعت از قرآن است. دا غږیز پیغام چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی محمد خالد حنفي په یوه ناسته کې چې د طالبانو چارواکو هم پکې حضور درلوده غیر مسلمانان په ځانګړې توګه هندوان او سیکان په خپل تعبیر سره چارپایان بللی دي. ماموریت خود کافر هم انجام میده، ماموریت را خود مشرکین هم انجام میده، ماموریت را خود یهود هم انجام میده، ماموریت را خود عیسایت هم انجام میده، ماموریت را خو هندو و سکام میتن. خو آنها مثل چارپای واری هستند، عقیده و نظریه خلاف از شریعت از قرآن است. خداوند کریم تشبیه همراه چارپای داده، مثل کمثل الحمار، مثل کمثل الکلب، اولئک کالانعام بل هم اضل. از چارپایان بدتر هستند. اوس د حنفي دغه څرګندونې د بشري حقوقو د فعالانو لخوا ښکاره سپکاوی بلل شوی او د خالد حنفي دغه خبرې په داسې وخت کې شوي چې مخکې تر دې د بشري حقوقو بنسټونو په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په ځانګړې توګه د هندوانو او سیکانو د ژوند سختو شرایطو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ما میبینیم که در افغانستان ما در کشورهای اسلامی سر زن کس رحم نمیکنه، سر طفل کسی رحم نمیکنه، حلالش میکنه، ذبح میکنه، وحشت میکنه. اینا از حیوان که بدتر نیستن؟ مسلمان است یا کافر است، شرق است یا غرب است، هر جایی که هستن اینا از حیوان که بدتر هستن. د بشري حقوقو د فعالانو په وینا د طالبانو ګڼ شمېر محدودونکي او سخت دریځ حکمونه چې د طالبانو د امر بالمعروف د وزارت لخوا تطبیقیږي چې حنفي یې مشري کوي د هېواد پر وګړو لګول شوي دي. هغه محدودیتونه او بندیزونه چې د خلکو په وینا د اسلام او بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف دي. نزدیک به 4 سال است که زنان و دختران افغانستان از تحصیل، کار، آموزش و زندگی باز ماندند
و این افراطیت و جزمندشی طالبان سبب شده که مردم حتی حق زندگی ابتدایی را نداشته باشه. این افراطیت و جزمندشی طالبان تا چه وقت ادامه خواهد داشت؟ سربیره پر دې د هیواد یو شمېر نورو اوسېدونکي بیا د خالد حنفي تازه څرګندونې افراطي او د اسلامي ارزښتونو سره په تضاد کې بولي. کندهار کې د طالبانو یو باوري سرچینې امو ته ویلي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده په امر د طالبانو تبلیغاتو د خپرولو لپاره په نو سرحدي ولایتونو کې د نوي راډیو خپرنیزې مرکزونه جوړیږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دا خپرنیزې مرکزونه به له یوې خوا د طالبانو د حکومت لاس راوړنې خپروي او له بلې خوا به د دوی د مخالفینو ته هم ځواب وایي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې تازه دوو سرچینو په بدخشان او جوزجان څخه امو ته تایید کړي چې طالبان د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو په دوام دا بندیز اوس په بدخشان او جوزجان ولایتو کې هم پلي کړی دی. په افغانستان کې د بیان ازادۍ د لا زیات محدودولو او پر رسنیو د کنټرول د پراخېدو په دوام د طالبانو یو باوري سرچینې امو ته ویلي چې طالبان په 9 سرحدي ولایتونو کې د خپلو نوي خپرنیزو مرکزونه د جوړولو بهیر پیل کړی دی. یو داسې اقدام چې د خبریالانو په باور د طالبانو د پراخ سانسور او د خپلواکو روایتونو د له منځه وړلو د پالیسۍ برخه ده. د سرچینې په وینا دا بهیر د طالبانو د مشر په مستقیم لارښوونه پیل شوی او د دې طرحې د پلي کېدو مسؤلیت یوسف احمدي ته چې د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون رئیس ته سپارل شوی دی. د دې نشراتي مرکزونو لومړی څانګه به ډیر ژر د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې فعال شي او بیا په نورو سرحدي ولایتونو ته هم وغځول شي. سرچینو زیاتوي چې د دې مرکزونو موخه د طالبانو په وینا د دوی د لاسته راوړنو تبلیغ، د جزاګانو اعلان او د مخالفو غږونو پر وړاندې رسنیز فعالیتونه دي. د دې مرکزونو د فعالولو لپاره د ملي راډیو تلویزیون او د ناټو پاتې شوي خپرنیزو وسایلو څخه کار اخیستل کیږي. خو له بلې خوا د طالبانو چلند له خپلواکه او سیمه ییزو رسنیو سره هم د پراخ محدودیت ښکارندویي کوي. دوه باوري سرچینو له بدخشان او جوزجان څخه امو ته تایید کړي چې تازه د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونه په دې ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول منع اعلان کړي دي. د بدخشان یوې سیمه ییزې سرچینې امو ته ویلي چې دا پریکړه د ووري میاشتې په شلمه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي المنکر کمیټې په غونډه کې شوي او طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې که د امر څخه سرغړونه وکړي له جدي چلند سره به مخ شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي المنکر قانون د 18 مادې له مخې چې د تیر کال په اسد میاشت کې تصویب شوی، محتسبان مکلف شوي چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول وڅاري او بند یې کړي. له هغه وخت راهیسې دا بندیز په 10 نور ولایتونو کې هم پلی شوی دی. ادامه وضع محدودیت و ممنوعیت بر رسانه‌های افغانستان این بار نیز شاهد محدودیت‌های بر نشر تصاویر زنده‌جان در بدخشان و جوزجان هستیم که این برای ما و برای جامعه رسانه‌ای افغانستان غیر قابل پذیریش است. در واقع این اقدام طالبان تلاش این گروه رو نشان میده برای تحمیل خفقان بیشتر بر جامعه افغانستان. چون این سیاستی در حقیقت جلوه دیگری از تاریک اندیشی طالبانی هست. طالبانو واک ته تر بیا راستنېدو وروسته د رسنیو پر وړاندې ګڼ شمېر جدي محدودیتونه او بندیزونه وضع کړي دي. ځینې هغه بنسټونه چې د رسنیو د ملاتړ په برخه کې کار کوي په پرله پسې توګه ویلي دي چې د طالبانو دا ډول اقدامات په رسنیو کې د بیان د ازادۍ د ځپولو او د استبداد د خپرېدو نمونه ده. د پاکستان د حکومت لخوا خپاره شوي رسمي شمیرې ښیي چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو دویم پړاو کې له 800 زرو زیات د ICC کارت لرونکي کډوال له خپل هیواده باسي. د پاکستاني رسنیو لخوا د وروستیو 10 ورځو په راپورونو کې راغلي چې له دغه هیواده تر اوسه له 12 زرو زیات افغان کډوال ایستل شوي دي چې ډیر یې د ICC کارت لرونکي دي. خو د ICC کارت څخه څه شی دی، د دغه کارت لرونکي څوک دي او د پاکستان له لوري د دغه کارت ته ویشت هدف څه و او اوس ولې د ICC کارت لرونکي کسان د جبري ایستلو لومړیتوب دی. په دې راپور کې راسپیړو. پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ناخوالو تاریخ پیل. نن د اپریل 10مه چې د ووري له 20مې نیټې سره سمون خوري، په پاکستان کې د ACC کارت لرونکو افغان کډوال لپاره وروستی ضرب الاجل پای ته رسیږي.
د پاکستان دولت د روان میلادي کال په پیل کې د ووري 11مه د هغو افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو وروسته نیټه وټاکله چې د ACC کارتونه لري، خو د کوچني اختر د رخصتیو له امله دا نیټه د اپریل تر 10مې یا د ووري تر 21مې پورې تمدید شوه. خو د پاکستاني رسنیو د لومړنیو شمیرو له مخې په تېرو 10 ورځو کې له دغه هیواده تر 12,000 زیات افغان کډوال په جبري ډول ایستل شوي چې ډیری د ACC کارت لرونکي دي. ACC کارت یا د افغانستان د اتباعو کارت په 2019 میلادي کال کې د هغو افغانو کډوالو لپاره جوړ شو چې په ناقانونه ډول پاکستان ته تللي وه. راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې شاوخوا 880,000 افغان کډوال ته دغه کارتونه ورکول شوي دي. د پاکستان حکومت د ACC کارت د ویش هدف د قانوني کډوالو او بې اسنادو کسانو ترمنځ د تفکیک ایجاد بللی دی. د پاکستان حکومت د امنیتي پیښو او سیاسي کړکېچونو له زیاتوالي سره هممهاله د ACC کارت لرونکو کډوالو د ایستلو 2م پړاو اعلان کړ. دا پریکړه سره له دې چې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د ادارو له کلک مخالفت سره مخ شوی، 10 ورځې وړاندې د پاکستان په ټولو سیمو کې عملي شوې ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت پاکستان څخه غوښتنه هم کړې وه چې دوی یو د زغم نه کار واخلي، بل دا د په تدریجي توګه د ستنېدو د پلان اعلان شي، او ځکه چې 8 لکه خلک د پاکستان نه افغانستان ته ځي نو په خپل باندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دې لپاره ممکن د مشکلات پیدا شي. خو بهرحال پاکستان چې کله د امنیت خبره کوي، امنیتي ستونزو خبره کوي، او کله دا وي چې افغانستان کې جګړه ختمه ده، خلک د واپس لاړ شي، نو ګمان نه کوم چې پاکستان خپل پریکړه کې څه بدلون راولي. یو شمېر کډوال د پاکستان د جبري ایستلو پریکړه ظالمانه بولي او د دې ډلې لړۍ له پایلو اندېښنه لري. اخراج مهاجرین از سوی دولت پاکستان جان هزاران تن را با بازگشت به افغانستان به خطر می‌اندازد، مخصوصا زنان و دخترانی که تمام حق و حقوقشان توسط گروه طالبان سلب شده است. اینها به خاطر نجات جانشان و ادامه تحصیل به پاکستان پناه آوردند و هیچ راه بازگشتی به افغانستان ندارند. جهان نباید در مقابل این اقدام پاکستان خاموشی اختیار کند. د شته شمیرو له مخې نږدې 3 میلیونه افغانان دا مهال په پاکستان کې میشت دي، خو مخکې له دې یو شمېر شړل شوي کډوالو امو ته وویل چې د پاکستان پولیس له کډوالو سره بد چلند کوي، حتی هغه کډوال چې قانوني اسناد لري هم نیسي. دغه کډوالو امو ته همداراز ویلي چې بیرته هیواد ته له خالي لاسونو سره ستانه شوي، په داسې حال کې چې ټوله شتمنۍ په پاکستان کې بنده پاتې دي. په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د هیواد د دشتي خلکو د هرکلي لپاره چمتو کیږي، د هیواد یو شمېر اوسېدونکي وایي چې شاشکال د کندوز په دشت ابدان کې د تیر کال په پرتله د خلکو حضور کم رنګه دی. د دوی په خبره اقتصادي ستونزو د دې لامل شوی چې خلک هیواد په شمال ختیځ برخه کې کندوز دغې تفریحي سیمې ته کم ورشي. په دې راپور کې مو د دشت ابدان تفریحي سیمې وضعیت انځور کړی دی. د کندوز د ابدان دښته د طالبانو د محدودیتونو په زړه کې نوي پسرلي ته چمتو کیږي. سیلانیان له هرې سیمې او ولایتونو څخه ورمات دي ترڅو د طبیعت د نوي کېدو او د پسرلي خوښي پکې ونمانځي. که څه هم د خلکو په خبره اقتصادي ستونزو د تیرو کلونو په پرتله سږکال دې ښېرازې سیمې ته د سیلانیانو شمېر راکم کړی، خو د ښکلې او زرغونې دښتې بیا هم د خلکو جوپې پر ځان ورمات کړي دي. هغه سابق هغه چې خلک اقتصاد او هغې مکمل و، په هغه وخت کې خلک ډېر راتلل، خو اوس وخت کې لږ کم شوي دي، دومره بیروبار نشته لکه پخوا غوندې، او بیا هم شکر دی. نسبت به سالهای گذشته امسال که مردم میبینیم موقع مردم کم معلوم میشود و قضیات هم نیست و نمیفهم که به خاطر ضعیفی اقتصاد است، شاید اقتصادشان ضعیف باشه. و پار سال که میبینیم مردم می آمدن در اینجا، مردم زیاد بودن و مردم بسیار با شوق و علاقه می آمدن و این سال مردم و قضیات معلوم هم نمیشه. داسې ښکاري چې دغه ځای کې د یوې ورځې لپاره که هم وي خلک خپلې ننګونې او د ژوند ستونزې هېروي. د کبابونو پر کورو سرې لمبې بلې دي، یو شمېر فوټبال کوي او یو شمېر نور هم په کرکټ او پتنګ الوزولو خپل وخت تېروي. خو خلک ټینګار کوي
چې په دې تفریحي سیمه کې باید سیلانیانو ته مناسب امکانات برابر شي. مردم ها بسیار از راه دور یک دشتی خوب و بعدا پر جمع و جوش. جای مردم اینجا که بعدا مردم ها فوتبال میکنن، کرکت میکنن، کاغذ پرانی میکنن. دیگه این مسایات است، دیگه بازی محلی است که بعدا تمی غرسه است و پهلوانی است و این بازی ها را مردم در دشت آبدان برگزار میکنن. می دشت که بسیار کمبوتی از اینکه اول آب نیست. اگر در مردمی که مردم به اینجا میله میه که چند چای آب در اینجا دولت اگر سروی کنه بسیار خوب میشه، مشکل مردم یک ذره حل میشه. این حال مردم از دریا برادر آب میره، دریا آبش صحیح نیست، خط است دیگه. اگر چای جور شوه خب بسیار در مردم سهولت میشه. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پر خلکو د دوی محدودیتونو او بندیزونو پر تفریحي سیمو هم سیوری غوړولی دی، تر دې چې تفریحي پارکونو او سیمو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. خو له دې ټولو سره سره خلک هڅه کوي چې د محدودیتونو او بندیزونو په منځ کې د خوښۍ لپاره یوه لاره پیدا کړي او د ژوند څو شېبې که څه هم لنډې وي په موسکا او خوښیو تېرې کړي. لکه څنګه چې دې دښته کې د خلکو خوښي ښایي د نن ورځې د چوپتیا او سختیو پر وړاندې مقاومت وي. اوس هم د اقتصادي خبرونو په برخه کې بادغیس کې د مچیو ساتلو یو شمېر کاروباریان وایي چې که څه هم سږکال په باندې سبز کې د شاتو تولید زیات شوی، خو د پلورلو لپاره د مناسب بازار نشتوالي د دوی اندېښمن کړي دي. د مچیو د ساتونکو ټینګار کوي چې ګاونډي هیوادو ته د دوی د محصولاتو صادرولو لپاره باید شرایط اسانه شي. نور مهال په دې راپور کې د بادغیس ولایت د باندې سبزک سیمې یو شمېر مچۍ پالونکي وایي چې سږکال د مناسبې هوا او د طبیعي ګلانو د ډیروالي له امله د بادغیس په دې برخه کې د شاتو تولید زیات شوی، خو د مناسب بازار نشتوالی او په سیمه ییزه بازارو کې د تقاضا کمیدل دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي دي. د شاتو د مچۍ ساتونکي غواړي چې خپل محصولاتو ګاونډي هیوادو ته صادر کړي. که تولید میشه اگه امیر انتقال به خارج بدن کار و بار برای مردم قریب زیاد پیدا میشه. فروشات اگه زیاد باشه که کار و بارم زیاد، اگه نباشه داخل خود درات باشه که امیر رقم کار و بارم زیاد نیه. په ورته وخت کې د بادغیس یو شمېر اوسېدونکي بیا په دې باور دي چې که چیرې په بادغیس کې د مچیو ساتنې صنعت وده وکړي نو دا به ډېرو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي او دوی به د کار موندلو لپاره کډوالۍ ته اړ نشي. بخش اصلا کسب رویم اگر افغانستان آرومی باشه، مثلا اول دوم دولت بخواه بخش اصل که هست بند 13 که بیاره یا اگر کاربار باشه به مردم خارج غریب بسیار هم خوبه. اگر به مثلا کشورهای خارج اگر چه کنه صادرات کنه کوچی بیتره، به خاطر که کاربار اگر باشه مردم احتیاجی به ایران و بس دیگه کشورها نداره. بند سبزک د بادغیس او هرات ولایتونو ترمنځ په پوله کې یو له شنو سیمو څخه دی چې د ښکلا طبیعت او معتدله اقلیم او د ګلانو بیلابیلو ډولونو له امله د مچیو د پالنې لپاره یو شیرازه سیمه بلل کیږي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 2.1 افغاني، یو ایرو 2.28 افغاني، زر ایراني ریال 1.15 افغاني، زر هندي روپی 294 افغاني، یو د اماراتو درهم 19.49 افغاني، زر پاکستاني روپی 250 افغاني. اوس هم د بهرني خبرونو په برخه کې د امریکا ولسمشر لخوا د 15 هیوادونو پر وارداتي توکو د تعرفو د ځنډولو له پریکړې وروسته په نړیوالو بازارونو کې د سهامو د ارزښت د پام وړ لوړ شوي دي. ډونالډ ټرمپ اعلان تازه ویلی دی تعرفې اوس مهاله یوازې پر هغو هیوادونو باندې نه لګول کیږي چې له واشنګټن سره د سوداګریزو خبرو اترو لپاره چمتو شوي دي. له بلې خوا چین د امریکایي توکو پر وړاندې 4.8% تعرفه لګولې او امریکا بیا د ځواب کې پر چینایي توکو 1.25% تعرفه لګولې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر پریکړې وروسته چې د 90 ورځو لپاره یې پر هیوادونو لګېدلې تعرفه وځنډوله، تازه د نړۍ په بازارونو کې د سهامو بیې لوړې شوي دي. که څه هم د تعرفو د نه لګولو پریکړه موقتي ده،
خو بیا یې هم په نړیوال بازار کې د سهامو پر ارزښت اغیزه کړې ده. په اسیا کې د ټایوان د بورس سهام 9.2% زیاته شوې، د جاپان نیکی 7.2 او د سویلي کوریا کاسپي 5% خپل ارزښت لوړ کړی دی. د اروپا په بازارونو کې هم د سهامو ارزښت لوړ شوی دی. د جرمني د ډي ای ایکس سهام 7.3%، د فرانسې اسهام 4.4% او د اسپانیا اسهام 7.2% زیات شوي دي. له بلې خوا د ټرمپ تر اعلان وروسته د امریکا د سټنډرډ اینډ پورز 500 سهام هم 9.5% پورته شوي دي. تېره ورځ سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هغه هیوادونه چې له امریکا سره د سوداګریزو خبرو اترو لپاره خپله تیاري اعلان کړي اوس مهال به د تعرفو لاندې نه راځي او پر وارداتو به یې 10% ګمرکي تعرفه تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین او امریکا ترمنځ سوداګریزه جګړه لا هم توده ده. چین امریکا په زورواکۍ تورنوي او د دې هیواد پر توکو 50% تعرفه 4% ته لوړه کړې ده. خو ټرمپ یې په ځواب کې چین په بې احترامۍ تورنوي او زیاته کړې ده چې پر چینایي توکو 125% تعرفه دې وضع شي. خو چین د ټرمپ د دې پریکړې په ځواب کې ویلي چې د امریکا له لوري د تعرفو له پلي کېدو ویره نه لري او تر پایه به مقاومت وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د تعرفو په اړه د خبرو لپاره دروازې تل پرانیستې دي. اوس هم د لوبو په نړۍ کې د افغانستان د 12 کلونو فوټبال ملي لوبډله به د 2025 کال د اسیا جام د سیالیو په لړ کې د پنجشنبې په شپه د اندونیزیا په وړاندې خپل وروستۍ لوبه وکړي. لوبه د کابل پر وخت د شپې په 9:45 بجې ترسره شي. اندونیزیا د 6 نمرو په لرلو سره په لومړی ځای کې او افغانستان د 0 نمرو په لرلو سره نوموړی په وروستۍ ځای کې دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په مراکش کې د 4 لوبو د فوټبال ټورنمنټ لپاره خپل لومړی تمریناتي غونډه ترسره کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا سیالۍ به د اپریل 20 څخه تر 24 پورې د افغانستان، پرتګال، مراکش او چین ترمنځ ترسره شي. ملي لوبډله به د جولای پر 26 د مراکش په وړاندې یو دوستانه لوبه هم وکړي. د افغانستان الف کرکټ لوبډلې د پنجشنبې په ورځ په وروستۍ څلور ورځنۍ لوبه کې له ایرلند سره لوبه وکړه. افغانستان په لومړۍ او درېیمې ورځې تر پایه پورې له ایرلند څخه 270 منډې مخکې و. د افغانستان او ایرلند ترمنځ څلور ورځنۍ لوبه په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوه. ګرانو لیدونکو، دا وه زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکوو څو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو TV ته ولاړ شي او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅاري. الله په امان.